جی ډیره زیاته مننه ستاسو چې بیټک ټي وي له مو وخت راکړ. لږ راته د دې ننني پروګرام په حواله سره تاسو خپل تفصیل شریکئ. اول را سره خپله پیژنګلو وکړئ. مهرباني. السلام علیکم. زبانو من زاهده تنها او شاعر ادیبه ما د دې نه علاوه هنرمند یم او اویرنس په حق له بزیده وایم چې تھیټر زموږ د تھیټر چې کوم سبجیکټ دی هغه دغه چې په خلکو کې د خبرې شعور پیدا شي چې د پولیو ساس کې بد دي دا خو ژوند ورکوي ماشومان ته ژوندۍ وربخي او سلامت صحت ورکوي. نو خلکو ته خواسي زموږ هغه خلکو ته چې کوم موږ د دې بیٹک په حواله په دغه سکرین باندې ګوري هغه ته زموږ خواسي چې په دې کې خپل شرکت ولري او خپل بچوله روغ صحت ورکي. نو دغه ډېر لوی خبرې ځکه چې په معاشره کې چې کوم زموږ نوې کول کوم ماشومان چې رالويږي او نو هغه د معذورني هغه د پلاس پوشل نه هغه د ذهني تور ټیک کوشش دغه د پولیو مقصد هم دغه دی چې زموږ د معاشره چې کوم نوې کول دي بچنګیان دي ماشومان دي هغه د پولیو غوندې مهلک مرض نه بچ کړي شي. ډېر زیاته مننه تاسو کتل دغه تنها بیبي خبره تاسو اورېدې را سره یو بل ډېره درنه خوږه مېرمن ناسته ده د هغې خبرې به تاسو سره کوو چې دلته په دې تھیټر کې کردار هم ادا کړو چې هغې را سره څه شریکوي. تاسو مننه جی یو جهان مننه او السلام علیکم ثروت علي کی دي تاسو ما پیژنې د دې نننی تھیټر په حواله بس دا خبرو کوم چې څنګه چې زیدی بیبي دا خبره وکړه چې زموږ مقصد دلته دراتلو دا چې خلکو کې یو شعور پیدا شي او ځکه چې موږ نه غواړو چې زموږ راتلونکي نسل دې معذور وي په څنګه چې ټولې نړۍ کې د پولیو دا وبا یا مرض چې نو آلموست ختم شوی دی. نو موږ دا غواړو چې زموږ په سیمه کې هم دا جراثیم ختم شي او موږ یو هیلدي معاشره یو هیلدي جوړ کو لکه چې راتلونکي نسل کو دا شان نه جوړو نو دا موږ همیشه د پاره کمزوري پاتې شو. ډیره مننه جی ډیره مننه. السلام علیکم. زه وزیر شرف تاسو ټول ملګرو ته مخاطب یم او نن موږ په زروبه کلی ثوابه کې ډیر زبردست تھیټر وکړو او دا تھیټر چې دی نو دا د پولیو په حواله سره خو تاسو یقین وساتئ چې دا تھیټر چې موږ دلته کوم وکړو په زروبه کلی کې نو زه ډیر زیات د زروبه کلی د ملګرو نه د ورکوټو نه د مشرانو نه ډیر زیات خوشاله شم چې دوی زموږ دا میسج په ډیر شاندار طریقې سره او په ډیر ښه طریقې سره واورېد. نو زه د دې ثوابه کلی ډیر زیات مشکور یم دوی چې موږ دلته کوم عزت کوم پرځونه راکړي کوم خوشاله راکړي او کوم دا ایونت چې دوی زموږ وکړه نو یقین وکړئ چې دا موږ ډیر کړي دي لکه موږ خو د دنیا پار یو ملک ګرځېدلی خو زروبه کلی د ثوابه کې چې کم د خلکو موږ ته عزت راکړ او په ډیر ګڼ تعداد سره دا خلک دا میسج واورېد. نو زه ټولو ملګرو ته خواست کوم چې دا میسجونه ډیر ضروري میسجونه دي او دا تاسو فارورډ کې او شیر کې نو ان شاء الله ولذي موږ بیا هم راځو بیا به هم راځو او زروبه کلی ته یوازې نه ثوابه کې به کخیري موږ یو نه دوه نور تھیټر هم کوو ځکه چې مان البشر نبی صاحب ته وایي چې دلته موږ یو نه دوه نور هم کوو ځکه چې ډیر خواږه خلک دي ډیر خوندور ماشومان دي دا میسج ډیر ښه طریقې سره واورېد او بیا به موږ خندا خوندې سره راځو ځکه دا مو کامیډي دی کې ما سنجیدار ولیکو نو بیا مې چې بچ پکې وایه نور خیې